لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون منیر سره حاضر یم. باور لرم خوشحاله به زما لخوا زما د خوږو ملګرو لخوا دوی ستاسو سره معرفي کوم اوسم. زموږ د ټولو لخوا او د لټون منیر لخوا تاسو ټول مینوالو ته وړوکی کوچنی اختر بیا مبارک شه. او دغه روژې چې کومې تېرې شوې په دې کې څونه عبادت مونږ کړي الله پاک قبوله منظور کړي. هغو مینوالو اختر د خوشحالو زیری راوړي او دغه زیری د ټولو خیبر پښتونخوا دپاره د ټولې ګرد نړۍ دپاره د امن او د خوشحالۍ زیری هم وي. مینوالو زمونږ په قامایزه په دې خاوره باندې د اختر په ورځ چې کومه بلنه کېږي دغه بلنه کور په کور زموږ ملګري ګرځي دیره په دیره جونګړه په جونګړه باندې دغه بلنه د 100-200 کسانو یا د دې نه سیوا کومه هم وي. دغه بلنه کې هر یو کور چې کوم دی نو خپل پخلی وغیره کړی وي او دغه ملګري چې څونه د دغې بلنې برخې وي هغې دغه یو بل سره شریکوي او یو کور ته ځي هغه د یو بل سره هغه خوراکونه کوي. نن ما سره په دې بلنه کې زما ډېر خواږه ملګري دي. جناب ظاهر اقبال صاحب دی، زما ورور دی، تره زوی مې دی. زما سره بیا فضل رحیم صاحب دی، ډېر ښه ملګری مې دی، ګاونډي مې هم دی. فضلدار صاحب زیاتر کراچۍ کې زما ډېر ښه ملګری دی. رحیم صاحب روزګار کې خپل زما ډېر ښه ملګری دی، ښه ګاونډي مې دی. مصر خان ورور مې هم دی، ګاونډي مې هم دی، دوست مې هم دی. ګوهر اقبال ګوهر صاحب ډېر ښه هنرمند هم دی، زما ورور دی. مینوالو بهر کې بیا هم فضلدار صاحب په یو څو خبرو کې. فضلدار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو ملګرو محسن صاحب او د خپلو ملګرو ډېر شکریا ادا کوم. او زه خاص کر جینې کراچۍ نه دلته د بنلو راغلی یم او زما طرف د مسافرو ته د ټولو ته دعاګانې او د اختر مبارکي قبول شي. ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. مینوالو ته خو زه دا وایم چې هغوی ته د دې وړوکي اختر مبارکي قبول شي. زموږ د ملګري راغونډ شوي یو، موږ د بلنه دې ته وایو. په دې بلنه کې موږ د ملګري خبرې وکړې. محسن کسه ته کسه 15 کسه که ملګرتیا چې راغونډ شي او موږ یو ملګري ټولو ملګرو یو پخلی کړی هغه کور موږ ګرځو هغه د یو بل سره هغه پخلی چې څه کړی هغه وخورو په خوشحالۍ سره. دغه ته بلنه وایي او زموږ له طرفه ټولو مسافر وروڼو ته دا مبارکي د وړوکي اختر دا قبول شي. والسلام. ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. السلام علیکم. السلام. څه به ویل غواړئ ملګرو مسافرو ته ټولو ته دا کټ کې وروڼه خویندو ته ټول پکې ښه دي که نه یار؟ وروڼه خویندې خو زموږ وروڼه خویندې ته ټولو ته مبارکي قبوله شي. ماشاءالله الله دې ښه کامیاب کړي او الله دې په مخ په وړاندې بوزل کړي او دې ډېر محنتي سړی دی انشاءالله. اگر دې په موږ کې ځواک پیدا کړی خو موږ کې ځواک نشته دی، موږ دې تخت راتخته انشاءالله وبه شي یار، دا ځواک په ټولو کې انشاءالله. ډېره مننه. دا بلنه چې زموږ دا تقریبا زویمه چې د 15 کالو راسي یا د 13 کالو راسي لګبګ دا بلنه زمونږ دا تقریبا 200 کسانو نه والا تر د 1400 کسانو پورې دا بلنه وه. اوس دا کسان چې دي کله 15 ته راشي، کله 10 ته راشي، کله 8 ته راشي. په دې کې په بهر هېواد کې زموږ سره ډېر ملګري دي. محمد غفور صاحب، ابراهیم شاه صاحب، محمد رازق عبدالرازق ورته وایي، زموږ ملګری دی هغه شهرحسن خان، مسرت خان صاحب، دغه شان نور زموږ ملګري دي هغه د دې بلنې برخه وه. اوس هم د دې بلنې برخه ده چې کله راشي. نو خوږو مینوالو نننی دغه وضاحت مې تصیب دا کوو چې بلنه په پښتنه ټولنه کې ډېر یو لوی اهمیت لري. په دې کې زموږ اتفاق، زموږ اتحاد، زموږ د ورورولۍ دا یو ډېر جامع نوم دی. زموږ باندې که چېرته هم خدای دې نه کړي که چېرې غم هم راغلی نو دغه د بلنې ملګري پای کې راټولېږي. دا غمونه د دردونه یو بل سره شریکوي. که چېرې ښادي راغلي الله پاک دې په هر کور او په هر ځای باندې د ښادۍ دغه سوری راولي. د سوري د لاندې زموږ دغه ملګري راجمع کېږي او د یو بل سره ښادي هم اوږه په اوږه اوچتوي. دغه خوشحالیانې یې کوي. الله پاک ته وکړي چې زموږ په دې ټولنه کې زموږ په ګرده نړۍ کې دغه شان بلنې، دغه شان
ملګري راغونډېږي یو بل سره مینه محبت پټپټونې کوي او د دې قام دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولس دپاره د امن او د خوشحالۍ زیری وي. زه اقبال محسن سره د خپلو ملګرو زه ستاسو نه اجازت غواړم په دې امید سره چې د ژوندانه په دې لوی سفر کې او د ځمکې په دې هر تسینه باندې ټول عمر له ګلالي بریالي او ننګیالي اوسئ. ټول یاران او دوستان دې زنده‌باد وي او دغه وړوکی اختر د تا یو ځل بیا مبارک شه. السلام علیکم. اقبال محسن د لټون بونیر سره الله پامان.